د ننګرهار د سبزیجاتو یو شمېر سوداګر وایي که څه هم د تورخم لارې د تړل کېدو شاوخوا 3 میاشتې پوره شوي، خو د دې لارې بندېدو د سبزیجاتو په نرخونو او سوداګرۍ کومه منفي اغېزه نه ده کړې. د ننګرهار ولایت په سبزیجاتو کې کم تغییر نه ده راغلی. د پخوا په پرتله باندې ارزاني شته دی او قیمتي نشته دی. که دا لاره هر څومره وخت بنده شي، انشاءالله چې زموږ په سبزیجاتو او میوه‌جاتو باندې کم تاثیر نه غورځوي. دا چې 3 میاشتې خواوشا کېږي چې د پاکستان لاره د تورخم بنده ده، الحمدلله تر نن صحنې پورې د افغانستان په یو ولایت باندې داسې کوم خاص تاثیرات نه دي وارد شوي. دوی دغه راز د اسلامي امارت د هغه دریځ کلک ملاتړ وکړ چې د تورخم لارې خلاصون لپاره باید د پاکستان هیواد نړیوال تضمین ورکړي. زمونږ خپل حکومت نه همدغه غوښتنه لرو وروره چې کومه پرېکړه تاسې کړې ده، په دې پرېکړه باندې باید تاسې مکمل ودرېږئ. موږ هم تر شا ولاړ یو چې له څو تضمین نه یې درکړی چې 10 کاله یې بنده کړي بنده دي کړي. ښه عواید لرو، بیخي بازار کې ترکاریانو سبزیانو څه کوي چې په نور خوراکي موږ فرق نه راغلی بازارو کې. او تجارت باید چې د سیاست نه لرې اوسیږي، خو په بار پاکستان دغه لوبه د افغانستان سره کړې ده. موږ په د اوسني د دولت چې کومه فیصله شوې ده، په دې فیصله باندې موږ د دولت ملاتړ یو او د دولت دغه فیصله چې ده موږ خوښوو. د یادونې وړ ده چې د سوداګرۍ پر مخ د لارې تړل کېدو له امله پاکستاني سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو ځای نغښتو ترڅنګ عام ولس په بازارونو کې په بېساري ډول د بیو له لوړوالي شکایت کوي.